اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د چات جی پی ټي استعمالول د ژبو زده کولو لپاره. دلته به دا زده کړو چې د چات جی پی ټي څخه د ژبو زده کولو لپاره څنګه ګټه پورته کړو، کومې لارې چارې دي چې موږ سره مرسته کولی شي ترڅو موږ یوه ژبه زده کړو. موږ کولی شو چې چات جی پی ټي په لاندې طریقو سره د ژبې د زده کولو لپاره استعمال کړو. اول، د لغاتونو زده کړې لپاره. د لغاتونو ژباړه او د جملو په بڼه یې کارول. د چات جی پی ټي څخه داسې پوښتنه وکړئ. مثلاً ما ته په پښتو کې 3 عام کارېدونکي لغات او د هغوی انګلیسي معنا را زده کړه. نو چات جی پی ټي به تاسو ته دا کار په ډیره اسانۍ سره وکړي. دوم، د متن ژباړه له یوې ژبې څخه بلې ته. چات جی پی ټي کولی شي د متنونو ژباړې یا د متن ترجمه کې موږ او ستاسو سره مرسته وکړي. تاسو کولی شئ متن په یوه ژبه کې ولیکئ، لکه انګلیسي، عربي یا اردو، او له چات جی پی ټي څخه غوښتنه وکړئ چې په پښتو یې وژباړي یا تاسو ته په پښتو ژبه ترجمه کړي. مثال: Translate this into Pashto. Education is the key to success. نو که چیرې تاسې له چات جی پی ټي نه داسې پوښتنه وکړئ، نو د دې ځواب به تاسې دغسې وي. ځواب: تعلیم د بریا لپاره کلي ده. او داسې نور. دریم، د چات جی پی ټي استعمال د ستونزمنو لغاتو او اصطلاحاتو په اسانه کولو او تشریح کولو لپاره. چات جی پی ټي کولی شي موږ ته د یو بلې ژبې یو ستونزمن لغات او یا جمله په اسانه لغاتو او یا جملو کې تشریح کړي. مثال: لاندې انګلیسي اصطلاح موږ ته په پښتو ژبه کې تشریح کړه. What does responsible mean? And how can I explain it in Pashto? نو اوس موږ په دې پوه شو چې څنګه چات جی پی ټي موږ سره مرسته کوي ترڅو موږ یوه بله ژبه په اسانه زده کړو. اول خو له موږ سره وو د لغاتونو د زده کولو لپاره. نو که چیرې ته غواړې د انګلیسي لغاتونه زده کړې، بیا به نو ته لکه مثالاً د چات جی پی ټي لاره، نو ته به راځې په دغه ځای کې به ورته وایې، یا په انګلیسي وي، په پښتو وي، هره ژبه وي، ما ته په پښتو کې 3 عام کارېدونکي لغات او د هغوی انګلیسي معنا را زده کړه. نو که موږ اوس انټر وکړو، نو ګوره موږ 3 ورته دغه کې ویلي ول، نو موږ ته ګوره 3 لغاتونه یې راکړل. البته دلته 3 عام کارېدونکي پښتو لغاتونه او د هغوی انګلیسي معنا درته وړاندې کوم.
دا د چاټ جی پی ټي جواب ده. نو اول کتاب چې دا بوک معنا ورکوي، په انګلیسي کې بوک ته وایي. دوم اوبه، انګلیسي کې واټر ورته وایي. دریم دوست، په انګلیسي کې فرینډ ورته وایي. یا لکه مثالا بیا کولی سي لکه نور هم، لکه مثالا ورته وایه common vocabulary words هم ورته ویلی سئ. نو ستاسو انټر وښایي، نو تاسو ته به ګوره سلام هلو ګوره موږ ته نور هغه چېرته تاسو لکه مثالا خپله vocabulary واړه زیاتې کړئ، لکه مثالا د ډیلی یوزز لپاره ډېرې د انګلیسي ورډ دغه زده کړئ، یا لغاتونه کولی سئ دلته چاټ جي پي ټي کې ورته ووایاست تاسو ته، لکه موږ هسې په دغه کې ورته ویلې په پښتو کې 3 عام کارېدونکي لغات راکړئ، نو موږ ته دلته په انګلیسي هم ولیکي او په پښتو به یې هم تاته ولیکي. دا و له موږ سره اول. اوس به راسو دوم ته. دوم چې له موږ سره و د متن ژباړه له یوې ژبې څخه بلې ژبې ته. نو که چیرې تا سره په انګلیسي کې یو چا مسج کې یا یو څو مسجونه تا ته رالیږلي دي، یا تا ته د ملګري ویلې ته پرې پوه نه سوې چې تا ته څه شي ویلې، ته نه پوهېږې چې هغه د انګلیسي هغه پښتو کې څه معنا ورکوي، ته به چاټ جي پي ټي کې دلته به هغه پیسټ کوې. لکه دلته کې ما ورته ویلې translate this into Pashto. Education is the key to success. دغه نه پوهېږم په پښتو کې څه معنا ورکوي. یا انګلیسي کې دا زه نه پوهېږم څه شي ده، څه شي بېرته کمنټ ورته کومه، نو ده به ورته وایي translate this into Pashto. ما ته یې په پښتو ترجمه کړه دغه متن. نو موږ بس انټر وښو، نو موږ کاته راسو وګوره تعلیم د بریا کلي ده، نو موږ چې دلته translate یعنې ترجمه یې کړو. یا بله مو ورسره لکه مثالا respect، موږ بس انټر وښو احترام، وګوره موږ ته یې اتومات همغه کړه، موږ ته ترجمه کړه، موږ ورته هم نه ویلی چې موږ ته translate this into Pashto، موږ ته یې اتومات وکړه. ګوره respect څه ده؟ د احترام. یا بل څه ده؟ responsible. موږ سنټر وښو، نو لاندې راسو ګوره موږ ته دا ترجمه کړو. یا له موږ سره لکه مثالا یوه غټه جمله وي، یعنې لکه ډېر، دا خو موږ یوه ورډ وکړو، نو موږ لکه مثالا ډېر را سره یې لکه مثالا چا درته لیکلي نو موږ انټر چې وښو وګوره نو موږ ته دا هغه in Pashto what time is it is translated as اوس څه وخت دی، نو موږ ته دغه په پښتو کې ده داسې وایي. دا و له موږ سره دوم. نو دریم څه ده؟ د ستونزمنو لغاتو اصطلاحاتو په اسانه کولو او تشریح کولو لپاره. یا موږ چاټ جي پي ټي ته راځو، موږ سره دغه ورډ ده او موږ نه پوهېږو چې دغه څه معنا ورکوي او څنګه یې موږ په پښتو کې تشریح کولی سو. نو موږ هسې انټر وښو، نو ګوره اول چې دا موږ what does دا څه معنا ورکوي، نو په دغه ځای کې موږ ته ولیکل چې دا څه معنا ورکوي دا، او په دې کې خو دا ټول معلومات یې راکړل. اوس in Pashto you can explain it as، اوس یې موږ ته خو لکه دلته کې موږ ورته ویلي ول how can I explain it in Pashto، موږ یې په پښتو کې دا څنګه تشریح کولی سو، نو موږ دلته په پښتو کې ولیکل دوامداره پرمختګ یا پایښت د دې معنا لري چې موږ داسې طریقه غوره کړو چې چاپېریال، ټولنه او راتلونکي نسلونه زیانمن نه کړو. نو موږ ته یې په دغه کې تشریح څنګه کولی سو، لکه مثالا دا په پښتو کې څنګه تشریح کړو. یعنې له موږ سره یو بله هغه ده د دغې په جای دا موږ سره بیا responsible ده. نو موږ ته به اوس وښایي چې څه معنا ورکوي او څنګه موږ په پښتو کې تشریح کولی سو. responsible means being، په دې کې مو تشریح کړه دا څه معنا ورکوي او
in Pashto you can explain it as په پښتو کې تاسو تشریح کولی شئ. مسؤلیت دا دی چې د خلکو خپلو کړنو لکه داسې چې موږ ته اوس تشریح کړو څنګه موږ کولی شو دا په پښتو کې هغه کړو تشریح کړو. بیا تا دې ته ضرورت نشته چې راځي لکه مثالا ورته لیکي what does responsible mean دغه ځای کې لکه خپله یو ورډ ولیکاسي تاسې وکړه انټر وښه اوس کاته راسه ګوره the correct دلته موږ ته ده in Pashto دلته لکه مثالا ورته وایي د چې موږ ته تشریح کړي so you can explain it in Pashto as احترام د دې معنا لري چې د بل چا عزت قدر او حقونه لکه په دغه ځای کې ګوره موږ سپیلنګ ګرامر یې لږ ذره غلط لیکلی ده موږ ته په دغه ځای کې در هغه یې هم موږ سره مرسته وکړه لکه مثالا موږ یو چا ته مسیج لیکو دلته راځو هغه ګورو لکه مثالا موږ پوهېږو چې کوم ځای غلط ده چاټ جي پي ټي موږ ته جوړوي یا لکه مثال موږ بیا ریسپانسیبل غلط ولیکو نو موږ ته بیا راکړي ریسپان دواره اس به ورکړو اوس تاسې ګورئ نو کاته راکوي ګوره the correct spelling is responsible یو اس لري موږ دغه ځای کې غلط کړو دوه مو ورکړل نو موږ ته سپیلنګ ګرامر یې هم ګوره جوړ کړو او په دغسې څه بیا دلته موږ ته تشریح کړو which means mean لکه دغه ځای کې موږ ته تشریح کړو څه معنا ورکوي او په دغه ځای کې in Pashto responsible is translated as پښتو کې څه معنا ورکوي لکه د لغاتو زده ډېره مننه دا و د نن ورځې درس هیله کوم چې دا ویډیو به مو خوښه شوې وي او دا ویډیو له ملګرو سره مو هم شریکه کړئ تر څو هغوی هم ترنه ګټه او پیدا واخلي او که چیرې تاسې زموږ چینل ته نوي یاست نو لایک او سبسکرایب کړئ تر څو د نورې ویډیوګانې هم درڅخه پاتې نسي والسلام